پرون بل پرون آنلاین ثبت نام وکړ، پرون فورمه راووتله، پیسې مې بانک ته ویل کې نن راغلم، غواړم چې بایومټریک وکړم. کابل کې د دریو ځلونو سره الحمدلله د پاسپورټ پروسه نورمال حالت ته روانه ده. په 2 ورځو کې دوی ته فورم راوځي او په 3مه ورځ باندې الحمدلله ټول کار خلاصیږي د پاسپورت. ما تقریبا 1 هفته پیش فرم خانه‌پلی کردیم، دیروز نوبت رسیده بود. لږ نه ډېر راځي وویل چې ښه منظم نظم برابر دی، په نظم سره هر کس په قطار په نوبت سره هر چا کار کیږي، واسطه بازي دا شیان پکې نشته لکه مخکې چې کېده. کابل کې د دریو ځلونو سره الحمدلله د پاسپورټ پروسه نورمال حالت ته روانه ده، چې موږ الحمدلله په دې ورځو کې دې شاهدان یو چې کله موږ هره هفته د سایټ خلاصیږي زموږ چې خلک ثبت نام کوي د ریاست لپاره او د ځایونو لپاره یا دریو څانګو لپاره سې شنبه خلاصیږي. نو سې شنبه چې کله موږ سایټ خلاص کړو تقریبا هغه کسان زر نه پوره کېږي. مې اجوید دی پاسپورټ د تمدید لپاره راغلی، پرون بل پرون آنلاین ثبت نام وکړ، پرون فورمه راووتله، پیسې مې بانک ته ویل کې نن راغلم، غواړم چې بایومټریک وکړم. پخوا به 13 میاشتې 15 میاشتې یو کال کې به نوبت نه رسېده، اوس فضل د خدای د یوه هفته کې 2 ورځې 3 ورځو کې نوبت رسېږي. دا خو واضح خبره ده، ډېر سهولت راغلی دی، ولې چې مخکې به مرکزي څانګه او نورې څانګې به نه وي، هغې ته به میاشت 2 میاشتې 1.5 میاشت هم خلکو نوبت هغه کوه. اوس خو واضح خبره ده چې څانګې ډېرې شوي دي او خلکو ته په اسانۍ سره نوبت ورځي. والا فعلا چې موږ راغلي یو موږ ډېر راضي یو دې نه، لږ نه ډېر راضي یو، ولې چې ښه منظم نظم برابر دی، په نظم سره هر کس په قطار په نوبت سره هر چا کار کیږي. دولت بیخي زیات شوی دی، خلک راضي دي ځکه چې په 2 ورځو کې دوی ته فورم راوځي او په 3مه ورځ باندې الحمدلله ټول کار خلاصیږي د پاسپورت. ما تقریبا 1 هفته پیش فرم خانه‌پلی کردیم، دیروز نوبت رسیده بود. سهولت همین شده که یک چند سایت باز شده دیگه، مردم میتونن با آسانی پاسپورتاشون رو بگیرن دیگه، فعلا بیشتر از مردم راضی. پخوا په 3-4 میاشتو کې تقریبا یو کال پورې چاته نمبر نه راځي، زما خپل 15 کاري ورځو کې نمبر راځي. ما چې کله آنلاین فورم ثبت کړ 15 ورځ بعد ماته زنګ راغی وایي چې تا نه 28 تاریخ باندې نمبر دی، او پرون راغلو زما تذکره کې ستونزه او بیرته لاړو، نن راغلو ان شاء الله کار روان. ولس ته دومره اسانتیا او ساګلوي راغلې ده چې مثلا د سې شنبې په ورځ چې کوم نوبت ده دوی چې په هغه ورځ نوبت واخلي، یوه ورځ 2 ورځې یا 3 ورځې دستي په آنلاین چک آنلاین ورته راوځي او دلې راځي. ډېر خوشحاله ده او بیخي په دې باندې اقرار کوي چې موږ له دغه ډېر خوشحاله یو، له د پاسپورټ ریاست د څانګې چې نوې جوړې شي له دې موږ ډېر خوشحاله یو. جوړول یا پرانسته دې لپاره چې خلکو ته سهولت پیدا شي، خلک په اسانۍ باندې پاسپورټونه ترلاسه کړي. چې پاسپورټ دوی مسلم حق دی او د اسلامي امارت مشرتابه هر وخت غواړي، بلکې دا یې ارمان دی چې ملت ته د سهولت رامنځته کړي، اسانتیا رامنځته کړي. نو د ملت ته د اسانتیا رامنځته کولو په خاطر باندې مشرتابه داسې پلان لرو چې باید 3 څانګې نورې خلاص شي، بلکې 4 څانګې خلاص شي. الحمدلله موږ په دې باندې وتوانېدلو او 3 څانګې خلاص شولې او ډېرې مؤثره ده. مؤثره په دې معنا باندې چې مخکې به خلکو انتظار کاوه پاسپورټ اخیستلو لپاره، اوس ډېر وخت چې پوځي 1 هفته کنې په 3 ورځو کې بعد 4 ورځې بعد دوی ته نوبت رسېږي. الحمدلله نورمال 1 هفته بعد نوبت رسېږي او الحمدلله خپل پاسپورټ ترلاسه کوي. دوی مراحل